د انسان د ژوند او زندګۍ مثال د یخي په څیر دی. هغه څنګه وای تاسو یخي ته وګورئ په هر حال کې دی ویل کېږي که پر مقصد باندې که بې مقصدی. مقصد د یخي د ویل کېدو دا دی چې هغه په شلومبو کې واچوي، هغه په مستو کې واچوي، هغه سیب مانه په اوبو کې واچوي چې اوبه درته به یخي شي، شربت پې جوړ کړي. نو په مقصد باندې به ویلې سي کار به ترې واخلې. او که یې دغسې په روډ باندې په ځمکه باندې وغورځوي هم ویلې کېږي، په کاسه کې کښېږدي هم ویلې کېږي، په ټوکور کې کښېږدي هم ویلې کېږي، پر کور باندې پر فرش باندې کښېږدي، پر انګېټۍ باندې کښېږدي هم ویلې کېږي. دې ته نه ګوري چې شپه ده که ورځ ده، دې ته نه ګوري چې پر کار باندې کوم بېکاره ویلې کېږي. علما فرمایي همدقه شانتې د انسان ژوند دی. ژوند روان دی، ستا د ګوتو وځي، ویلې کېږي، تېرېږي لکه د یخي چکی چې راځڅېږي. دا تا ته نه ګوري، دا ژوند تا ته نه درېږي چې انسانه ته پر ښه تېری کوې، ته پر بد باندې تېری، مقصد باندې تېری کوې، په ابسیاتو او په لاهو په لحب کې تېری. انسان د زندگی مقصد څه دی؟ زندگی آمد برای بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی. شرمندگی به د انسان په نصیبی کدی بیا ژوند بی بندگی تیر کړي، ژوند دی الله رب العزت په معصیت او نافرمانی کې تیر کړي. قرآن کریم کې پروردگار عالم جل جلاله څه فرمایي؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. زندگی خو الله پاک د دې لپاره راکړې ده چې موږ خپل رب وپېژندو او د هغه طاعت وکړو، هغه د ځان راضي کړو، ذکر تلاوت د قرآن نیک نیک کارونه. لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگار عالم جل جلاله فرمایي د دنیا ژوند او زندگی څه ده؟ یو امتحان دی چې ازمویم چې کم یو په تاسو کې ښه عمل کوي. نو قربان زما قدردانو مسلمانانو، زندگی ما او تا ته نه درېږي، د یخي مثال دی، د یخي په څیر د په هر حال کې تېرېږي. اوس دا ستا کار دی چې په مقصد کې تېری او که بغیر مقصد تېری. دا زما او ستا کار دی چې ته ترې ګټه اخلې که عبث تېری یې ضایع کوې.